السلام علیکم ناظرین د نن ورځ اهم ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسف زئی کتونکو په نننی ویلاګ کې به ذکر کوم چې په د غزا او د اسرائیل ترمنځ یعنی د حماس او د اسرائیل ترمنځ چې کوم سیز فایر د جنگ بندۍ معاهده ده هغه عملی ده تر دې یعنی چې دا ریکارډینګ کوم تر دې دمه دغه معاهده عملی ده او په دې کې داسې قسمه څه خلاف ورزي مخې ته نه دراغلي کتونکو په دې جګړه کې به د دې تعین کولی شي چې په دې جګړه کې فاتح څوک دی او مفتوح یعنی جګړه ګټلې چا ده او بایللې چا ده د دې تعین هم کوو او د دې نه علاوه د سیز فایر نه وروستو یعنی مستقبل کې څه کېدلی شي آیا جګړه به مخې ته راځي او که نه د امن به پایدار وي برقرار به وي د جګړې څومره امکانات دي په دې به هم زه خبره کوم کتونکو زه به د ټولو نه اول ذکر وکړم چې په دې جګړه کې تقریبا د 15 میاشتو جګړه وه 1 اکتوبر کال 2023 نه راهیسې د 15 میاشتو تقریبا خونړۍ جګړه وه په دې کې تقریبا 440,000 فلسطینیان شهیدان شوي دي 19,000 پکې زنانه دي او تقریبا د عمره تعداد کې 14,000 ماشومان دي د دې نه علاوه انفراستراکچر دی اربو ډالر چې کوم دی انفراستراکچر تباه شوی دی او داسې ښکاري چې په 15 کاله کې به غزا که د نن نه د دې په تعمیر باندې لاس پورې کړی شو نو تقریبا 15 کاله کې به او دې له چې مسلسل په اربو ډالر ورکړي نو تقریبا 15 کاله کې به دا ښار دوباره آباد شي نو د عمره لوی نقصان شوی دی د دې نه علاوه اسرائیل ته هم غټ نقصان رسېدلی دی تقریبا 1214 د اسرائیل فوجیان او دغه رنګ چې کوم د فوج سره مربوط خلک دي هغه په دې کې مړه شوي دي او د دې نه علاوه 2,500 نه سیوا کسان په دې کې یرغمال جوړ کړی شوي نه د یرغمالانو لپاره دا معاهده شوې ده د اسرائیل لخوا د اسرائیل د ټولو نه لویه ګټه په دې کې د یرغمالانو یعنی د حماس لخوا چې کوم یهودیان اسرائیلي نیولي شوي دي د هغوی راخلاصول د اسرائیل لپاره اگر چې یو لویه کامیابي ده خو نورې خبرې چې کوم دي هغه موجود دي کتلی بشي چې په دې کې مونږ وکتل چې غزا یو نهت ته او کمزوري خلک و د هغوی چې کوم تنظیم و حماس هغه هم د اسرائیل په نسبت یو کمزوري تنظیم و اسرائیل د جدید ټیکنالوژي نه لیس فوجیان و هغوی سره ټیکنالوژي و هغوی سره سیټلایټ سیسټم او هغوی هر څه کولی شو میزایل هم هغوی ناکاره کولی شوې چې کوم ماټرې به راتللی د حماس لخوا په دې جګړه کې هغه یې ناکاره کړي دي خو د دې باوجود اسرائیل خپل چې کوم بنیادي اهدافو هغه نه دي ترلاسه کړي د ټولو نه اول په هغې کې چې کوم دی دوی به دا کوشش کوو چې مونږ حماس خاتمه وکړو د دې سیمه کې د اسرائیل لپاره حماس یو خطره ده او د دې خاتمه وکړو خو اسرائیل په دې کې ناکام شوی دی په مکمله توګه او حماس تاسو اوس هم وینئ چې په غزا کې موجود دی ولته چې کوم د هغوی پټ ځایونه دي په هغې کې موجود دي نن سبا چې کوم د قیدیانو د بدلون د فوټیج تاسو وینئ نو په دې کې هم د حماس فایټر تاسو وینئ د دې نه دا ثابتېږي چې اسرائیل په مکمله توګه د حماس په ختمولو کې ناکام شوی دی کتونکو دویم اسرائیل به دا کوشش کولو چې په دې د غزا او د مصر چې کوم بارډر دی په هغې باندې رفع کراسینګ چې په کومه ایریا کې راځي دې ته ویلی شي فیلاډلفي کوریډور دغه کوریډور ډیر زیات اهم دی په دې کې دا رفع کراسینګ او دا یو اوږد سټریپ دی لکه څنګه چې واهان پټی به موږ ووایو دغه شانتې یو سټریپ دی اگر چې کم دی خو لکه یو پټی ده داسې دغه پټی اسرائیل وی چې دا به زموږ په کنټرول کې او د معاهدې مطابق اسرائیل دا غوښتل چې دا به د همیشه دپاره یا د ډیر وخت لپاره د اسرائیل په قبضه کې وي خو د دې معاهدې لاندې دغه ایریا چې کوم دا د فیلاډلفي کوریډور ورته ویلی شي دا اسرائیل خالی کول شروع کړي دي د دې نه علاوه اسرائیل د معاهدې لاندې اسرائیل به د غزا نه هم وځي چې کوم فلسطینیان بې کوره شو هغه د هغوی واپسي هم شروع شوې ده د دې نه علاوه دغه سیمو ته د خوراک څښاک چې کومه سپلۍ ده هغه هم په باقاعده توګه چې کوم دی شروع شوې ده او روانه ده او حماس ته شکست هم نه ده شوې نو تاسو ماته ووایئ چې اسرائیل په دې کې خپل کوم مقاصد ما سوای د بربریت نه او د خلکو د شهادت نه تقریبا 400,000 خلک یې مړه کړه انفراستراکچر یې راوغورځو د دې نه علاوه هغوی کوم اهم سټریټیجیک هدف چې کوم دی هغه ترلاسه کړی دی یقینا چې اسرائیل دا اهداف نه دي ترلاسه کړي بل د ټولو نه اهم خبره کیږي چې د اسرائیل آرمي چې کوم دا د کم مدت جګړو لپاره ټرین ده مطلب د یو اوږد وار لپاره د اسرائیل فوج چې کوم دی دا په صحیح طریقې سره ټرین نه دی نو اسرائیل نن سبا ډیر زیات یو ایکسپینډډ اپریشن کې په غزا کې هم موجود دی د دې نه علاوه په جنوبي لبنان کې هم موجود دی دغه رنګ د شام په بارډر باندې هم فوج رسېدلی دی یعنې د اسرائیل فوج چې کوم دی دا ډیر زیات ډیوایډ شوی دی په هغوی ذمهوارۍ سیوا شوي دي جنګ سیوا کېږي تقریبا 15 میاشتې تاسو وکتل چې د غزا دا جنګ شروع دی نو د
اسرائیل فوج ډیر زیات ستړی شوی دی، ایگزاسټډ دی، او دا چې کوم دی او دوی اسیم د اوږد جګړې چې کوم دی هغوی دپاره ټرین نه دي. نو داسې ښکاري چې د اسرائیل فوج هم ماته د ناکامۍ سره په نظر راځي. د دې نه علاوه د اسرائیل په فوج کې چې کوم ریکروټس دي، نوي ریکروټس راځي، یعنې نوي کسانو چې برتي کېږي، په کې د خلکو دلچسپي هم کمه شوې ده. نو دا ټول معاملات داسې دي چې د دې نه داسې ښکاري چې اسرائیل خپل چې کوم سټریټیجیک اهداف دي دا نه دي ترلاسه کړي، او د هغوی فوج چې کوم دی د هغوی هم یو قسم لا ستړی دی، د هغوی ټریننګ داسې نه دی شوی. نو د دې په نتیجه کې اسرائیل دې معاهدې ته تیار شوی دی او یو قسم لا په زنګونانو راغلی دی. کتونکو اوس به زه د دې ویلوګ په دې برخه کې ذکر کوم چې آیا دا معاهده به برقرار وساتل شي، دا به د پایدار امن په صورت کې مخې ته برقرار لاړه شي، او که نه په مستقبل کې څه سیناریو مخې ته راتللی شي، آیا جنګ به وشي، د جنګ امکان شته او که نشته. مطلب که چېرته دا سیزفایر معاهده د 6 هفتو لپاره ده، د دې نه پس د جنګ امکان شته او که نشته. ځینې داسې حقیقتونه موجود دي چې د هغې په بنیاد مونږ څه نه څه رای قایمولی شو. په کې د ټولو نه اول چې کله دا معاهده کېدله په 19 او 20 جنورۍ باندې د اسرائیل او د حماس، نو په هغې کې معاهده لا نه شوی، قیدیان لا نو تبادله اکسچینج نو شوی د قیدیانو. نو اسرائیلي وزیر اعظم نیتنیاهو دا بیان ورکړ چې دا معاهده هو عارضي معاهده ده او زموږ چې کوم د جنگ د بحالولو حق دی هغه لا نه دی متاثر شوی، یعنې زموږ جنگ دوباره شروع کولو یو حق زموږ سره موجود دی. د یقینا دا داسې ریټریک دی، دا داسې بیانونه دي چې مخالف چې کوم دی حماس دی یا نور چې کوم اسلامي ډلې دي هغوی به یقینا دا بیانات اوریدلي وي او د دې په پیش نظر هغوی خپلې تیاری شروع کړي وي. یعنې که اسرائیل د جنگ تیاری کوي نو حماس به هم ضرور د جنگ تیاری کوي. د دې نه علاوه د نیتنیاهو چې کوم اتحادیان دي د هغوی لخوا هم سخت بیانات مخې ته راغلي دي. نیتنیاهو اتحادیان دا وایي چې دا جنگ بندي چې کوم ده یا دا ډزبندي معاهده د حماس سره چې کوم ده دا زموږ لپاره یو سیاسي مرګ دی، تباهي ده. حماس زموږ اصل کې مقصد چې کوم حماس ختمولو، اوس معاهده داسې شوې ده چې حماس به طور یو مین پارټي په تور مخې ته راغلی ده چې او داسې ښکاري چې هغوی ته اړو نقصان رسېدلی نه وي. نو د حماس یو د طاقتور تنظیم په تور هم داسې ښکاري چې مخې ته راغلی دی. نو د نیتنیاهو چې کوم اتحادیان دي هغوی دا وایي چې دا سچویشن چې کوم دی، اول مونږ اهداف مقرر کړو په غزا کې، وړه غونتې غزا ده، بیا هغه اهداف مونږ ترلاسه نه کړل، معاهده مو کړله، نو دې نه زمونږ یو قسم له کمزوري په نظر راځي او دا زمونږ د سیاست لپاره خطرناک دي. نو دا قسمه بیانات چې کوم دي یا د اسرائیل په اتحادیانو کې، یعنی د نیتنیاهو چې کوم اتحادیان دي، دا قسمه سوچ چې کوم دی یقینا دا یو جګړې طرف ته معامله بیا هم بوتلی شي. د دې نه علاوه اسرائیل او حماس په یو بل د معاهدې د خلاف ورزو هم چې کوم دی الزامات لګوي. اگر چې دا یعنی کله نه چې دا معاهده ساین شوې ده، اسرائیل څو حملې د هغې باوجود هم کړي دي، خو د دې باوجود دواړه ډلې چې کوم دي دوی په یو بل باندې د معاهدې د خلاف ورزو الزامات لګي. یقینا که دا معامله مخ پر وړاندې راغله نو زه داسې نه وینم چې دا امن معاهده به برقرار وساتل شي. په داسې صورتحال کې کوم چې انټرنیشنل ایکټرز دي، که هغه امریکا ده او که هغه قطر دی او که هغه مصر دی یا نور په دې کې چې کوم علاقوي پارټنران دي او د غزا او د اسرائیل دا معامله ګوري او په دې کې د تصفیې حل یعنی کانفلکټ ریزولوشن په طرف ځي، دغه ملکونو له به ډېر زیات کوششونه کول وي. د دې نه علاوه د اسرائیل یو میګزین دی، د هغې یو ایګزیکټیو ډایرکټر دی، هجي موتر د هغه نوم دی. هغه وایي چې یعنی مستقبل کې د جنګ بندۍ یا د جنګ د بحالۍ یعنی د جنګي جنګ کېدل یا امن برقرار ساتل د دې ټول انحصار د نیتنیاهو په پالیسو دی. او آیا چې نیتنیاهو جنگ ختمول غواړي او جنگ چې کوم دی یا جنگ شروع کول غواړي، د نیتنیاهو سیاسي فایده په کومه کې ده یا د هغه په جنگ کې فایده ده او که نه د هغه په امن کې فایده ده، نو دا په دې هم انحصار لري چې په مستقبل کې به څه سین مخې ته راځي. کتونکو موږ له پکار دی چې موږ که علاقوي طاقتونه دي، ځکه چې د غزا یو وړوکې غوندې سیټي ده، دا مزید جنگ چې کوم دی دا دنیا په نظریاتي طور تقسیموي او بلکې الریډي یو تقسیم دنیا ده. نو مطلب دا معاملات نور هم سیوا کوي، په دنیا کې غربت سیوا شوی دی. نو د دې جنګونو نه موږ له وتل پکار دی او ایکټرز چې کوم دي بین الاقوامي، که هغه امریکا ده، که هغه مصر دی، که هغه قطر دی، که سعودي عرب دی، هغوی له مخکې راتلل پکار دي او دا معامله حل کول پکار دي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ، راتلونکي ویلوګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.